د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته نورستان کې افغان ځواکونو هغه 13 قومي مشران نیولي او بندیان کړي چې غوښتل یې طالبانو ته د وان توایګل ولسوالۍ په تسلیمېدو کې منځګړیتوب وکړي. دغه قومي مشران د وان توایګل له ولسوال او قمندان سره له ناستې وروسته نیول شوي او مرکز پارون ته لیږدول شوي دي. د یادونې ده چې د نورستان دواب او منډول ولسوالۍ هم پرته له جګړې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو نیولي دي. د ولسمشر غني په مشرۍ غونډه کې له والیانو څخه نظامي واکونه واخیستل شوي دي. له سیمه ییزو ارګانونو څخه په یوې لیږلي رسمي لیک کې والیانو ته امر شوی دی چې د هیواد د سراله قمندانۍ په غونډه کې له والیانو څخه نظامي صلاحیتونه اخیستل شوي او له دې وروسته به د نظامي قمندانۍ او ارګانونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په ګډون ټول نظامي واکونه د ولایتونو خپلو اردوګانو ته ورکړل شي. په لیږل شوي مکتوب کې راغلي چې دا پریکړه د ولسمشر غني په مشرۍ د سراله قمندانۍ په غونډه کې شوې ده. په ورته وخت کې ویل کېږي چې ولسمشر غني پرون دا موضوع د یوې ویډیو ناستې له لارې له والیانو سره هم شریکه کړې ده. تازه اژانس وایي مسکو او واشنګټن ښایي افغانستان کې د ترکیې نظامي حضور ومني وروسته تر هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا د نظامي او لوجستیکي ملاتړ په صورت کې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره د خپلو پوځیانو د پرېښودو خبره وکړه. تاس خبري اژانس د واشنګټن پوسټ له حواله ویلي چې ښایي واشنګټن د ترکیې په دې کار خوښ شي خو په غیر شعوري توګه به دغه هیواد ته د دې اجازه ورکړي چې د نړۍ په یوه بله څنډه کې هم ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د سرچینې په خبره احتمالاً دغه چاره د روسیې لپاره هم مناسبه وي ځکه دغه هیواد له روسیې سره د نظامي او ډیپلوماټیک تعامل اوږده تجربه لري. تاس اژانس وړاندې لیکي امریکا او روسیه دواړه تر اوسه له ترکیې سره له شوي شراکته پښیمانه نه دي نو ښایي افغانستان کې د دغه هیواد له نظامي حضور سره هم ستونزه ونه لري. افغان ځواکونو په تیر یوې اونۍ کې په غزني ولایت کې د 55 طالبانو په شمول 15 پاکستاني ترهګر وژلي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو په یادو بریدونو کې د 114 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې د 15 پاکستاني ترهګرو په شمول یې 90 طالبان وژلي او 23 نور یې سخت ټپیان کړي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو په یادو چاڼیزو عملیاتو کې د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجینرۍ څانګې مسؤلینو د طالبانو 14 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو کشف او شنډ کړي دي. باید یاد شي چې د یاد ولایت په مقر، ګیلان، جغتو، قرهباغ او آب بند ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې چاڼیز عملیات روان دي. عبدالله طالبانو ته ویلي د جګړې دوام ستره ضایع ده، په زور واک ته نشي رسیدلی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې طالبان د جګړې له لارې واک ته نشي رسیدلی. نوموړي چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د جګړې دوام ستره ضایع ده او قربانیان یې خلک دي. هغه څرګنده کړي چې په داسې حال کې د خبرو وخت دی او سوله بابیزه ګڼل کېږي دا یوه تاریخي ضایع ده نو باید پوره غور وشي. عبدالله وایي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته چمتو نه وه. په چمتووالي کې بې غوري شوې ده. هغه د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته داسې شرایط برابر کړل چې هغوی اوس فکر کوي چې ګوندې د جګړې له لارې خپلو موخو ته رسیدلی شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د افغان ملي اردو 25 پخواني لوړپوړي چارواکي د اداري فساد په تور له یوه څخه تر 9 کالو د بند په سزا محکوم شول. دغه ادارې نن چهارشنبه په یوه بیان کې ویلي د اردو دغه شمېر منصوبین د اختلاس، جالکارۍ، له دندې څخه د ناوړه استفادې او د تدارکاتو په پروسه کې د قانون او مقرراتو د نه رعایتولو په تور د اداري فساد د درنو جرمونو سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز په لومړنۍ محکمه کې په علني توګه محاکمه شول. په بیان کې راغلي د دغې غونډې قضایي پلاوي پخوانی مادي او تخنیکي مرستیال ډګر جنرال محب الله محب په 9 کلونو او د پیرودلو پخوانی رئیس برید جنرال عبدالرحمن غوري په 6 کلونو او 8 میاشتو تنفیذي بند له دندې څخه ګوښه کېدو او مسلک څخه د شړلو په سزا محکوم کړي. لویه څارنوالۍ وایي د افغانستان د دفاع وزارت د تړونونو د ترسره کولو پخوانی مدیر ډګروال خواجه محمد اکرام په 15 کلونو او 1 میاشتې تنفیذي حبس باندې محکوم کړي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خپله لومړنۍ ناسته پیل کړې ده. د راپورونو له مخې دواړو ولسمشرانو د خبریالانو او کمرو مخې ته یو بل سره تر ستړي مشي وروسته د بندو دروازو تر شا لیدنه پیل کړې ده. دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اختلافي مسایلو بحث کوي او ویل شوي چې دا لیدنه به 4 ساعته دوام ولري. راپورونه وایي چې بایډن او پوتین به په دې لیدنه کې د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق په سوریه کې د مسکو پر لور د امریکا پر ځینې مهمو دولتي بنسټونو د روسیې د سایبري بریدونو او دغه راز د امریکا په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلې خبرې اترې وکړي. د فوټبال نړۍ افسانوي لوبغاړي کریسټیانو رونالډو تېره شپه د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې یوازې په یوه حرکت کوکولا کمپنۍ میلیارډونه ډالر تاواني کړه. رونالډو ماښام 2 ګزاره وکړه. هغه د هنګري خلاف د خپل هیواد پرتګال لپاره د فوټبال لوبه په ښه توپیر وګټله. دا یې لومړنی ګزار و. خو کله چې هغه د کنفرانس ځای ته راغی ګوري چې د کوکا کولا بوتلونه پراته دي. هغه یې د میز له سره لري او اوبه یې پورته کړي. هغه خلکو ته د کوکا کولا پر ځای د اوبو څښلو توصیه وکړه. ویې ویل چې د روغتیا له خاطره باید اوبه وڅښل شي. د رونالډو له دې حرکت وروسته کوکا کولا کمپنۍ سخت ګزار خوړلی او اعلان هم وکړ چې د رونالډو دې حرکت ورته سخت زیان اړولی دی. د کوکا کولا کمپنۍ ډیر څه نه دی ویلي خو اعلان یې وکړ چې 4 بلیونه ډالر تاوان یې کړی او دا لړۍ لا هم ښکته نه روانه ده. د کمپنۍ مسؤل وایي چې د دوی سهم نړیوال بازار کې له 242 میلیارډ ډالرو څخه 238 میلیارډ ډالرو ته لوېدلی او دا لوېدل لا هم ادامه لري. او وروستی خبر همدا چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا اخته 94 کسان مړه شوي. روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 1922 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر دغه وایرس اخته 94 کسان مړه شوي او 391 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو ټول شمیر 96,541 ته او د مړه شوو هغه بیا 3,842 ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت سرپرست د یادې وبا د مخنیوي یوازینۍ لار د روغتیایي سپارښتنو عملي کول بللي او ټینګار یې کړی دی چې هیوادوال د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. قدرمنو کتونکو دا د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو د خدای پامان.